د اسیا د انرژي کرښه له ترکمنستان څخه افغانستان او پاکستان ته د برېښنا لیږد ټاپ پروژې په اړه تخنیکي ناسته د افغانستان برېښنا شرکت رهبري او د بهرنیو چارو مالیې اقتصاد صنعت او سوداګرۍ اوبو او انرژي وزارتونو اساسو ترمنځ له ترکمنستان څخه افغانستان او پاکستان ته د برېښنا لیږد ټاپ پروژې په اړه تخنیکي ناسته وشوه. د افغانستان برېښنا شرکت کې جوړه شوې ناسته کې د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ښاغلي ډاکټر عبدالباري عمر د ټاپ پروژه د سیمې په کچه یوه مهمه حیاتي پروژه وبلله او ټولو ملي پروژو کې د ګډ ملي احساس او بشپړې روڼتیا له مخې د کارونو پرمخ وړلو او پریکړو پر کولو ټینګار وکړ. ناسته کې د ټاپ پروژې پخوانیو هوکړلیکونو بیاکتنې د لارې نقشې روښانتیا د پروژې د پلي کېدا لپاره د لازمو سهولتونو ایجاد او راتلونکو جوړېدونکو ناستو په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. یک بخش از او مسئولیت کمیته تکنیکی پروژه تپ بود که در رأس از این کمیته برشنا شرکت می باشه که رئیس عمومی اجرایی افغانستان برشنا شرکت امروز اولین جلسه خود برگزار کردند و در این جلسه روی تفاهمنامه و قراردادهایی که قبلا با کشور ترکمنستان صورت گرفته بود و یا با کمپانی قراردادی صورت گرفته بود از طرف اداراتی که در افغانستان است، از وزارت محترم مالیه صورت گرفته، از طرف وزارت انرژی و آب صورت گرفته و از طرف برشنا شرکت صورت گرفته. درباره از این صحبت‌های همه‌جانبه صورت گرفت. د ټاپ پروژه چې د ترکمنستان هیواد برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته انتقالوي د چارو په بشپړېدو سره به شاوخوا 1000 میګاوټه برېښنا افغانستان ترلاسه کړي چې دا به د کورني صنعت په غوړېدا او کورونو روښانتیا کې مهم رول ولري او حدوداً 1000 میگاوات برق به د افغانستان برېښنا شرکت او د افغانستان برېښنا شرکت له طریقه د افغانستان خلکو ته عرضه کیږي. بنان دا پروژه لکه څنګه هم اشاره وکړه د افغانستان برېښنا ته او د امارت اسلامي ته یو خاص اقتصادي او اجتماعي اهمیت لري. نو دې اهمیت ته په کتو د افغانستان برېښنا شرکت نورو دولتي ادارات او ضبط اداراتو سره په ګډه پلان لري چې عملی چارو لپاره لاره هوار کړي او زر تر زره دا پروژه عملی مرحلې ته او ساختماني مرحلې ته بوځي. د دونې ده چې د یادې پروژې په اړه د افغانستان برېښنا شرکت په مشرۍ ګډه کمیټه د ریاست الوزرا عالي مقام پریکړې له مخې جوړه شوې ده.